ډيوې نيازی د هغه کس په اړه څه وویل چې نجیب ننګیال سره بحث کې د افغانستان ټولو ښځو ته توهین کړی و. سلامونه درنو لیدونکو، کولی شئ دې ویډیو کې په دې مهم خبر پوه شئ. ډيوې نيازی وایي دغه منافق چې ځان د طالبانو له ډلې ښیي، خدای پوه شه چې طالب یې له خپلې ډلې حسابوي او کنه، اما زه یې له بل هر چا له نږدې پیژنم. شا تلویزیونکي وایي طالبانو ستاسو ښځو ته پرتوګونه په تن کړل، نو زه به دغه طالب ته ووایم چې زه خو تا له نږدې پیژنم، ستا د ښځې پرتوګ خو اوس هم وتی. د هماغې پرتوګ ویستلې ښځې برکت دی چې شاورلیټ موټر کې سره د بارډیګاډانو ګرځي. د هماغه پرتوګ ایستلې ښځې برکت دی چې په ښه کور کې اوسېږي. د هماغه پرتوګ ایستلې ښځې له برکته خپله مشره ښځه او د هغې بچیان په خېټه ماړه ساتي. دغه سړي او د پارلمان برحاله له یوې وکیلې سره ما او مخلص تېر کال دوبۍ کې ولیدل. ځان یې معرفي کړ او میرمن هم را معرفي کړه. مخلص شاهد دی. زه چې پوه شوم ښځه یې وکیله ده، ځان سره مې وویل که په وطن کې حجاب کړي ګرځي، اما دوبۍ په څېر ځایونو کې نیمه بربنډې ګرځي. کاش چې دوی خپلې دغه څېرې په وطن دننه له افغانانو نه پټولی. بیا یې کابل کې موږ ته ډوډۍ وکړه. هغه وخت زه په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوم. مکوریان کې د وکیلې کور و. زه او مخلص ورغلو. دغه منافق پکې سم لکه غوړمال او مزدور په شان تاویده. د وکیلې له پخواني میړه ځوان زوی و. داسې امرونه یې پرې کول او دغه خوارکي دا هر څه په پټه خوله زغمل. ولاکه لا وکیلې خپل ځوان زوی ته غږ کاوه چې پلارندر دې له تا مشر دی، میمنخانې ته خپله د لاسونو اوبه ویسه. بس دغه پکې خوشحاله و چې وکیله پیسې لري. دغه سړی دې ما سره په یو میز کېنول شي، دغه بحث ورسره مخامخ کوم چې ته نورو ته وایې طالب ستاسو په ښځو پرتوګونه په تن کړل. طالب دې تا ته ووایي چې تا ولې یو پرتوګ ویستلې ته ګپ ورکړ. که طالب دومره تکړه وي، اوس په نن زمانه کې دې ستا په ښځې دوبۍ په شان ځایونو کې پرتوګ په تن کړي. کاش طالبان دغسې منافقان وپېژني چې هم د دولت په پیسو په شاورلیټ موټرو کې ګرځي او هم طالب ته لکۍ وهي. وی رټئ او وی شړئ. دغسې منافقان د پردیو غلامان د نورو هیوادونو د پیسو په زور دغسې خبرې کوي، اما موږ یې بیا له ډېره درده کوو. په هر حال زموږ یې د میرمنې له کالیو او شخصي کارونو سره څه، اما دغه منافق چې نورو ته پیغور ورکوي، د نورو میرمنې پرتوګ ویستلي یادوي، نو انسان مجبور شي چې اصلي څېره یې ورته بربنډه کړي. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو م تر اخره ولیدله. که د ډيوې نيازی د دې خبرو په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ، او که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي یاستئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.